د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به غښتلي اوسئ. تاسو ته مې نن یوه ډېره ښایسته او په زړه پورې ویډیو اماده کړې ده چې هغه د غوربندۍ شولې په هکله ده چې تاسو د دې ویډیو په کتلو سره د غوربندۍ شوله هم زده کولی شئ او په خپلو کورونو کې هم تیارولی شئ. هیله ده چې دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، واورئ او خوند ترې واخلئ. د غوربند په ولسوالیو کې شوله پخوي چې د غوربندۍ شولې په نوم یادېږي. غوربندۍ شوله په ټول هېواد او په نړۍ کې هم خلک دغه نوم سره اشنا دي. دغه شوله د وریجو، ماش، د پسه د غوښې، قورمې، دال نخودو، لوبیا، کچالو او کوفتو څخه جوړیږي چې دغه غذا یا شوله د افغانستان په ځانګړې توګه غوربندي خلک ځانګړي مېلمستیاو او تفریح په وخت کې پخوي او یا یې چمتو کوي. ناویلی دی پاتې نشي چې د هېواد یو شمېر خو په ځانګړې توګه غوربندي خلک د پسرلي په لومړیو شپو او ورځو کې وري، اوزګوړي یا پسه اخلي، ساتي او د ژمي د پیل سره سم دغه حلالوي چې په ځینو سیمو کې د لاندې په نوم هم یادېږي. دا غوښه وچوي او په ژمي کې له هغه څخه استفاده او یا ترې ګټه اخلي چې شوروا، پلاو او غوربندۍ شوله ورڅخه جوړوي چې یو ځانګړی او خاص خوند او کیف لري. او هیره دې نه وي چې په غوربندۍ شوله کې چې مرچ نه وي هغه بیا هېڅ خوند نه کوي. نو غوربندۍ شوله حتما مرچ کې هم استفاده کېږي او مرچ بیا ډېر خوند او مزه برابروي. نو هیله ده چې تاسو د دې ویډیو په کتلو سره غوربندۍ شوله زده کړئ او معلومات مو ترې اخیستي وي. د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوه ما مراور په خوله کوه ما مراور په خوله کوه زپر ژوب جانان پر کوټه سره داسې دا دنیا ګټه سره داسې دا دنیا ګټه بې تعلیمه ده نارۍ که نه وای خط به یې رالیږئ که نه وای خط به یې رالیږئ. سور ټیکری څېره ښکاره سي له ما ګړنج بېلچه یې پټکرې د وکې دوړې غر کاسې د مولا لورې غر کاسې د مولا لورې ستا خدونه لیکې لیکې سیال د نستا په چرمې کې سیال د نستا په چرمې کې باهوګان د شور کوي نارۍ ځوانان راویښوي نارۍ ځوانان راویښوي. زړه مې له تا نه صبرېږي په سلګو سلګو مې شپې تېرېږي په سلګو سلګو مې شپې تېرېږي. زړه مې له تا نه صبرېږي په سلګو سلګو مې شپې تېرېږي په سلګو سلګو مې شپې تېرېږي. قرآن بابا خم قرآن بخششدم قرآن ماتی که بگران پرېږدم قرآن ماتی که بگران پرېږدم. د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. خلک وایي وروڼه ګران دي زما د سترګو بڼو ګان دي زما د سترګو بڼو ګان
سي